او ډېر ښه ښکلي انداز سره مو ارشاد خپله نښه ولګوله د ټیم لپاره پوینټ حاصل کوم پوینټ شاه سکور د دویمې پاڼې موخه د تیراندازۍ په شکل د پښتنو یو داسې تاریخي لوبه ده چې روایت نن سبا یوسفزو ژوندی ساتلی دی. دا لوبه هر کال د مردان او بونیر په سیمو هغه ورځو کې کیږي کله چې خلک د غنمو د لو نه وزګار شي. د کراچۍ پښتانه هم د موخې روایت په ښه شان پالي. د نن نشل 30 کاله اګاهو به دا لوبې د کلو ترمنځ کې دی او چې د یو کلي سرچی به د خپل شپږو اتو لوبغاړو سره د فاینل په ورځ میدان ته کوزېدلو نو په حجره کې به د خپل د لګېدو ځای نه و او خواوشا کوټې به هم د نندارچیانو جونو نه ډکې وي او چې کوم یو کلي به لوبه وګټله نو تا به ویل چې غذا یې ګټلې ده. همدغه وجه ده چې د ځینو کلو ترمنځ به لکه د هندوستان او پاکستان د موخې د لوبې ازلي دښمني هم چلیده. د دې لوبې سره به شپږ شلې ټکۍ و د ټیم به یو سرچی یا کپتانو د ده نایب ته به نری ویل کېدو. که کوم سرچی او د هغه نری به خپل ګزارونه خطا کړل نو نه صرف دا چې د هغوی د واړه لوبغاړو ګزارونه به خطا لاړل بلکې مخالف ټیم به خپل یو ګزار په 2 حساب کړو. دې ته به ډک سودونه ویل کېدل. دې لوبه کې به هر کلی خپل سرچی لکه سوی لاس ساتلو ځکه چې د هغوی په قول په ده به د کوډو تعویزونو کېدلو غټه ویره وه. د دې پیړۍ د اتیایمې په لسیزه کې د نورو پښتنو پام دی خوا هغه وخت وګرځېد کله چې د هغه وخت صوبایي ګورنر جنرال فضل حق د داسې یوې لوبې نندارې له ثوابۍ ته ورغلو. د موخې په لوبه کې چې کوم شیان پکارېږي په هغې کې د 8 نه تر 10 فوټو پورې دنګ بورجل وي. دې ته بوت ویل کېږي. په دې تپلې خټه کې د لرګي ټکۍ ایښودل کېږي چې په سپینه چونه لړل شوي وي. یو مرني لوبغاړي ته چې خیال کېږي دی به ټکۍ یا نښه خامخا وولي د ټکۍ نه چاپېره یو منجله هم ایښودل کېږي دې ته خواړه ویل شي. د دې مطلب دا دی چې دی به د نښې منځ ولي. په دې لوبه کې یو مهم څیز لینده وي چې د ډېرو شیانو د ملغوبې نه جوړیږي لکه سلیخ د څاروي اوږده ښکر وجه پله او د تاغه لرګی. دا لنده ډیره سخته تړل کیږي او یو ښه لوبغاړی راښکلی شي. په لندو کې درویشۍ یا باجوړۍ لندې ډېرې مشهورې دي. نن سبا د 1500 نه تر 100,000 روپو په قیمت ترلاسه کیږي. د دې لندې په وسیله چې کوم غشې ټکۍ پلې ویشتل کیږي دا د لانګا د بوټي نه جوړیږي. دا بوټی د پورنچ کیسر او جموں کشمیر په غرونو کې کیږي. مخورز شاعر اکمل لیونی چې د موخې یو ډېر ښه لوبغاړی هم دی راته ویل چې دوی او امیر حمزه خان شینواري یو وار بونیر ته تلي او دوی د لانګا دا بوټی د پیر بابا نه پورته د قدرنګر په غر کې مونتی و او ځان له ترې غشی جوړ کړی و. دا غشي کراچۍ کې هم میلاویږي. د دې غشي په سر کې د اوسپنې یو تامړی لګېدلی وي دې ته توبرې ویل کېږي. د مرغوز توبرې زیات ارزښت لري. نن سبا دا لوبه هم په هغه اختمام کیږي ولې د لوبې قوانین لږ بدل شوي دي. سرچی ته کپتان ویل کیږي او د ډکو سودونو هغه انتهایی شکل نشته. لوبغاړی په خپل سر د خپل ګزار پورې ذمہوار وي او د ده د غلطۍ ډب بل چاته نه وځي. سخت کال د مایو په میاشت کې چې د مردان د بابوزو او د بونیر د سلارزو ترمنځ لوبه جوړه شوه نو دې کې د دواړو خواوو نه 38 ټیمونو برخه واخیسته او فاینل ته ترې د بابوزو او سلارزو یو ټیم ووتلو. ما هم خپله کیمره غاړې ته واچوله او د پیښور نه د کاټلنګ په لار بونیر ته د لوبې د فاینل کوریج لروان شوم. د بابوزو لوبغاړي او نندارچیان مې د بونیر او مردان ترمنځ په سنګاو کنډو کې لاندې کړل. دا د کاټلنګ نه د میاخان سنګاو په لاره بونیر ته رسیدونکی هغه سړک دی چې د صوبې ځوان وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتي د حکومت تواګي اخیستلو سره سم په خپل ځانګړي فند جوړ کړی او ښه جوړ کړی دی. د بابوزو خلق د تورو ډمامو سره لوبې لروان او جذبې ډېرې توانمن دي.
بونیر په برید باندې ولاړ یو دا داسې وګڼئ چې په کنډو باندې ولاړ یو د بابوزو نه چې کم د موخې ټیم را روان دی دغه ته بونیر غاړې ته سلارزو ته مقابلې را هغه دلته خپل شوق پوره کوي د خپل ظاهره خبر ده چې د پښتنو کم داسې لوبې کېږي یا ایون چې په ماضي کې به جنګونه کېده نو ډول او سرنا د هغې یو ډېر اهم عنصر او دی به په خلقو کې هغه جذبه او جوش پیدا کوو د بابوزو ټیم شاید غواړي چې هغه هم سلارزو ته د کوزېدو نه مخکې په یو جذبه ځان باندې تاریخ کړي او په هغې جذبه باندې په خپل میچ اوبه هم ګټي ځکه چې دې کنډو نه ښکته د سلارزو سیمه شروع کېږي په دې کنډو دوی ودرېدل او ما سره خبرې وکړې روړ خپل نوم تاسو راته ووایئ لږ ګلبالي شاه ګلبالي شاه بابوزی د بابوزو تاسو په دې د موخې په دې ټیم کې په عام لوبغاړی که نه سرچي نه جی زه خو عام لوبغاړی نه یم زه کپتان یم کپتان یې سرچي چې ورته موږ وایو سرچي چې تاسو وایئ که نه جی 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 او بس جی 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 تاسو سره به خبره کومه دا راته ووایئ چې تاسو چې سلارزو سره نن کوم میچ دی فاینل میچ دی یا یو غټه مقابله ورته موږ ویلی شو ځکه چې د دوو ضلعو مقابله ده ستاسو ورته تیاری څونه دي خپلې موږ خو انشاءالله چې بس ښه تیاری ورته کړی دی جی جی څو ورځې په خپل کور کلي کې میچونه کړي دي نو په کور کلي کې خو ډېر کړي دي جی جی دلته دا پنځم میچ دی که نه جی 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 څلور میچ موږ ګټلي دي ښه د دې نه مخکې تاسو څلور میچ موږ ګټلي دي او دا 32 ټیمانو نو 32 ټیمانو کې موږ بازارګې جی جی 10 ټیمان ته کور تللی لکه جی جی او موږ پاتې شوي یو جی 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 نو ستاسو د یقین دی چې دا نن به دا میچ وګټئ ان شاء الله موږ به کوشش کوو جی 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 موږ وایو چې دا میچ په موږ ګټو که ښه څنګه چې په د بونیر او خصوصا د سلارزو یا د بابوزو کې د موخې د لوبه مشهوره ده دغه شان هم په دونه حد کې د ثوابۍ په سیمه باندې هم مشهوره ده او که ستاسو یاد چې نو یو وارې د اوس چې ورته موږ خیبر پښتونخوا وایو د هغې وخت صوبه سرحد گورنر فضل حق هم ثوابۍ ته راغلی او د موخې یو میچ شو زموږ سره دا رور ولاړ دی د ثوابۍ سره تعلق لري تاسو نندارې له راغلي یې موږ یو دی راغوښتي یو جی 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 مخې سره ډېر تعلق جی 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 خپل هم لوبغاړی م د مخې جی جی نو تاسو ثوابۍ کې نن سبا د موخې لوبې کېږي که نه ډېرې ښې لوبې نن سبا 2-3 میدانه اوس جی جی ضروري ټایم کې هم روان دي جی داسې څه امکان نه راغېږي چې د ثوابۍ هم او د بونیر د بابوزو د دې یو شریکه غونته ټورنامنټ وشي دا خو چې تاسو ته به د دې معلومات نه کېږي دا ډېرې موقع داسې وشي چې موږ په ثوابۍ کې کوم ټورنمنټونه موږ کوو یا دلته په بوزو کې کېږي یا بونیر کې کېږي اوس د بونیر په دې کې هم د ثوابۍ ټیمونو حصه اخیستې وه جی جی ښه دا د مردان په بوزو کې چې کېږي نو هم موږ په کې حصه اخلو او ثوابۍ کې غالب تقریبا خولته خو ډېره ده جی 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 د دوی په نسبت ثوابۍ کې مخه لوبه ډېره ده په حیث باندې د یو ثوابیوال کم چې نه د بابوزو سره تعلق دی نه د سلارزو سره د سلارزو په ټیمونو او د بابوزو په ټیمونو باندې بس تاسو خپله رئیسي ذاتي یا ما کومه مشاهده کړې ده کنه ته دې گزارونه ما وکتل نو ان شاء الله چې دا خو د جیت گزارونه دی باقي وړه پړه خو وخت الله لاس کې ده جی جی خدای چې کوم مهنت کړې ده نو ان شاء الله چې دې کې دي شي چې دا شی کوشش کړې ده دی وګټي خپل نوم راته مو وایي چې ما جی حابیل نامه ده حابیل نام ثوابۍ پیر کلی سره ما تعلق دی خپل هم د ټیم کپتانی زماله خیبر زلاړم جی جی پښتنو له موږ دا پیغام ورکو راشي موږ سره د لوبو د میدانونو څخه دن نشي او خلکو د مخونو لا د جړاګانو په ځای د خلکو د مخونو لا د جړاګانو په ځای خنداګانې ورکوي دا وخت کې متو یو د پښتنو پیغلو دا ډېرې پیغلې دی کونډې کړي بچي یتیمانه که موږ دا پرېږدئ موږ سره د لوبو میدانونو ته راشئ او د خلکو د مخونو له د اوښکو په ځای خنداګانې ورکوي نو دا به ډېره د خوند خبرې خلک په خوشحالۍ
قوم به خوشاله زمونږ د غیرتي خاره به خوشاله ځکه د غیرتي خاره به هم سباله زمونږ نه تپوس کوي چې تاسو له مونږه تاسو د پیداوار مونږ ډیره کړو دا ځمکه به مونږ نه غواړي سبا چې مونږ تاسو پیدا کړي دې دپاره نه چې تاسو یو بل قتل کوي یو بل وجړوي یو بل له تکلیفونه ورکوي نه دا د خلوص او د خنداګانو دپاره ده دا خاص کر د پښتونخوا دا خاره چې دا د مینې دپاره ده نو موږ دا لوبې چې کوو نو دا لوبې چې دي دا یو مینه ده نو موږ د مینې دپاره روتي ورور موږ خلکو له مینې ورکوو او مینې غواړو زه چې کله په دغه کنډو بونیر په لور کوز شوم او د سلارزو د جوړ په سیمه د اف سی ګراوند ته ورسېدم نو معلومه شوه چې د لوبې کتوله د لرې لرې نه خلک را رسېدلي دي د پولیسو او اف سی ځوانان هم ځای په ځای ولاړ دي او شناختي کارډونه ګوري د ټورنمنټ واګې د یو انتظامي کمیټې په لاس کې و دلته د میلمنو د خاطر ملاحظې کولو هم ښه انتظام و د دوی د خوراک څښاک دپاره دیګونه باندې شوي وو د بجلۍ د متبادل انتظام په توګه یو غټ جنریټر پروت او په لاوډ سپیکر کمنټري کېده د کومې ډلې لوبغاړي چې به ټکۍ وویشته د هغه غاړې هنرمندانو به ډول سورنا شروع کړه او نندارچیانو به ورته بنګړه واچوله مقدس الارزو بازارګي کلی وګټله دې دستورې ته د عوامي نشل پارټۍ مشران راغلي او د قومي اسمبلۍ غړی استقبال خانې مشر میلمه و د ان پی خیبر پختونخوا نائب صدر محمد کریم بابک د بونیر پخوانی ضلعي ناظم رؤوف خان او د ان پی بونیر صدر قریب الرحمن هم ناسو داسې ښکارېده چې د لوبې چارې د قام پرستو په لاس کې دي استقبال خان او روب خان لوبغاړو هنرمندانو انتظامی کمیټۍ او ژورنالیسټو له ټول 1 لک روپۍ انعامونه ورکړل په دې موقع د امن سره په خپلو خبرو کې MNA استقبال خان ویل چې عوامي نشل پارټي او د دې د سوري لاندې د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې روایتي لوبو له ترقي ورکړي ځکه چې هر سوچ موږ د نوي دور د لوبو اهمیت نه هم انکار نشو کولی ولې مونږ خپل ثقافت ته لاس ورکړو نه هر څه به بایلو دې زیاته کړه چې نن چې کوم ځای د مخې دا لوبه کېږي او نندارې ته په زرګونو خلک ولاړ دي هغه ځای دی چې بونیر ته د راننوتلو نه وروستو طالبانو دا ځای خپل پړاو ګرځولی و او نن د امنیت ته صورتحال د عوامي نشل پارټۍ د قربانو نتیجه ده محمد کریم بابک په خپلو خبرو کې تمه څرګنده کړه چې مخکې کال به موخه هم د نورو مقامي لوبو سره د پیښور په قیوم سټیډیم کې جوړه شي هر سوچ دا لوبه ډیره خوندوره او په طول پوره وه ولې دا لوبه داسې ځای کې جوړه وه چې د مخې د لوبې لیواله پښتنه ښځه نندارو ته نشو ودرېدی د ښځو په جامو کې راغلي دا 3 هنرمندان ځان له مخلوق زاهد بونیری د امن